غنمرنګ دیوال سره ډډه ووهله. هغه ته د خپل مشر میرني ورور داود دا خبره بیا بیا را یادېده. نامړده ما سره سیالي کوي. ته د خپل شکل ته وګوره او ما ته هم. ته د خپلې سټې ته وګوره او زما مټو ته هم. ته د خپلې هستۍ ته وګوره او زما سره د سیالۍ خیال ته هم نظر وکړه. کمکله او یوازې نن نه، دا د داود پخواني عادت و. غنمرنګ به هر کله چې داود سره په خبرو شو نو همداسې لفظونه به یې اورېده. د دې خبرو په اورېدو هغه عادت شوی و. هغه له ورکوټوالي نه په سوچ کولو مجبور کړی شوی و او رښتیا چې هغه به خپل شکل آینه کې ولیدو او د نورو میرنو وروڼو مخ ته به یې وکتل نو ځان به ورته ډېر بدرنګ ښکاره شو. مخ به یې په لاسونو پټ کړو او پړینګ په ژړا به شو. دا احساس د غنمرنګ د عمر سره سره پخېدو او نن چې هغه د داود نه د پیسو سوال وکړو نو لکه چې هغه په خپله دا ومنله، ستا او زما څه سیالي ده؟ لالا ما له خو 11 روپۍ راکړه. هغه په جړغوني غوندې اواز کې وویل. څه کوې 10 روپۍ؟ داود لکه چې نن بدل شوی و. د غنمرنګ نه یو دوه خطا شو. هسې لالا زما ستا دا قمیص ډېر خوښ شوی دی. زه هم ځان له داسې قمیص اخلم. غنمرنګ له سواله ډکې سترګې داود ته پورته کړې او بیا څو د داود سترګې له ډېرې غوسې نه سرې شوې. خوله یې له ځګونو ډکه شوه، ژبه یې اړنګ دوړنګ شو او غنمرنګ ته په کنځلو سر شو. نامړده ما سره سیالي کوي؟ کمقله. او د غنمرنګ په مازغو کې څه شي راوخوڅېدو. د هغه کیڼ تشې وخارښتېدو او هغه چې ګریوان کې لاس دننه کړو نو هغه ته داسې محسوسه شوه لکه چې دا د هغه سینه نه ده. دا د چا سینه ده؟ هغه ورپېده. خدای خبر چې ولې ناګهانه هغه ته د کیرړي بابا زیارت ور په یاد شو. د هغه د سټ وجې راښکې شو او خپل غوږونه پرې وړومبې یخ او بیا ګرم ولګېده. د ورونو له پیغورونو او د سپورو ستغو نه د بچ کېدو دپاره به هغه ماسپښین د وخته له کلي ووته او د کیرړي بابا د زیارت مخه به یې ونیوه. او چې کلي کې به د ماښام بانګونه شروع شو نو هغه به څادر ټک وهلو، په ولي به یې واچولو او کلي ته به را روان شو. کلي د هغه دپاره بلا وه. کلي کې د هغه د زړه ښه کاوي هېڅ شی نه و. لوبو کې د هغه زړه نه لګېدو او نه هلکانو هغه لوبو ته پرېښودو. وروڼو په هغه سبق نه ویلو او نه د هغه زړه دا غوښته، ځکه چې د هغه دا خیال و چې په مدرسه کې به هم داسې سپورې ستغې وي. هغه د 20 کالو ښه پوره زلمی و. د هغه سینه کې هم یو زړه درزېدو، خو دې زړه چرې د چا په راتلو ټوپ نه و وهلی. دې زړه کې چرې هم دا خیال نه و راغلی، ځکه چې هغه ته ځان ډېر بدرنګ ښکارېدو. کله کله به چې هغه د حجرې د ګوټ په کټ کې پروت او د همزولو خبرې به یې اورېدې نو د هغه به هم زړه شو چې زه هم د چا داسې یادېدې چې ما هم د چا په یاد کې شپې روڼولې. خو نه، زه بدرنګه یم او که بدرنګه نه یم نو غریب یم او که نه دواړه یم. هغه به په خیال کې ساوې غوندې شو. مینه خو یا په ښایست وي یا په دنیا، او نه ما سره مال شته او نه زه ښایسته یم. خو هغه به ځان له دلیلونه لټول. خریفې خو زما نه هم بدرنګ دی. د هغه د یو زړه به وویل، خو د هغه جایداد دی بل زړه به پکې راودانګل. سرورۍ خو ټانګه چلوي. هغه له به خیال راغی، خو د هغه د ښایست د ټیک په دې کلي کې څوک دي؟ د هغه زړه کې دننه یو بل زړه به پرې سوال وکړو او چې هغه به د حجرې په تاخ کې د شړشمو ډیوې ته وکتل نو مازغو کې به یې څه څیزونه وخوڅېده. هغه به ډیوې ته شا کړه او سم به لاستو.
ولې د کیرړي بابا هغه زړي مازیګر د هغه ژوند بالکل بدل کړو. امزري ګودر کې له لامبلو نه پس هیله هغه د زیارت تر دیواله را رسېدلی و چې پريګې د ساګو پچې په ترخ کې له ګوټپیري نه راښکاره شوه. غنمرنګ پريګې ته وکتل خو زر یې سترګې ټیټې کړې، شاید چې دا د هغه د کمترۍ د احساس رد عمل و. خو چې پريګې د قبر څنګ ته لوپټه وغوړوله او پیشترې او بشکه یې بیلول، نو غنمرنګ ته دا احساس وشو چې زیارت کې بې له ده او پريګې نور هېڅوک هم نشته. هغه ساه بنده کړه او د بڼو د لاندې د پريګې د بدن د یوې حصې جایزه واخیسته. خدای خبر چې غنمرنګ دومره جرأت څنګه وکړی شو. شاید چې د تنهایۍ احساس او کیدای شي چې څه بله وجه. پريګې د ساعت دپاره ناڅاپه غلې شوه او غنمرنګ ته یې برګ برګ وکتل او بیا خټ خټ په خندا شوه او په غنمرنګ یخې خولې راماتې شوې. هغه مخ واړولو خو د کیڼې سترګې په ګوټ کې یې پريګې ته کتل او چې ښه پوهه شو چې پريګې په کار ده، نو په جوړ زړه نه په ناقراره زړه د زړه له اخلاصه یو نظر پريګې ته وکتل. تورې تورې غټې غټې سترګې، نری الف پوزه، د ګلو د پاڼو په شان شونډې او له دې نه مخکې د هغه خیال په بله سر شو. پريګې بیا سترګې پورته کړې او مسکۍ غوندې شوه. غنمرنګ بیا مخ واړولو او لرې د غر د سر د پاسه یې د سلوټون شروع کړو. پريګې پرې ځان ناجاڼه کړو. غنمرنګ د بڼو لاندې یو ځل بیا وکتل، خو چې پريګې ورته دې ځل سترګې پورته کړې، نو غنمرنګ ترې دا وار مخ وانړولو. د هغه د مخ یوه حصه مسکۍ وه او دا ځل پريګې سترګې ښکته کړې. په ننګو یې سره نری غوندې کرښه راغله. هغې لوپټه راټک وهله او په سر یې واچوله او پچې په ترخ کې په منډه د زیارت نه بهر ووته. هغه ټوله شپه غنمرنګ رونه کړه. خوب خو یا ورتلو نه او یا هغه ځان له نه راوستو. هغه وویل هسې نه چې زه وده شم او د پريګې خیال څوک زما له زړه نه وتروړي، د هغې تصویر څوک زما د زړه له آینې پټ کړي. هغه به اړخ اړولو او د پريګې په هکله به یې خپل خیالات بیا له سره نوي کړل. سبا شو او هغه نن له خپله وخته ډېر مخکې زیارت ته ور روان شو. خو چې دې زیارت ته ننوتو نو پريګې د ده نه مخکې هلته ناسته وه. پريګې دا ته یې؟ په وارخطایۍ غنمرنګ هغې سره خوله ګډه کړه. نن دومره له وخته ولې؟ غنمرنګ ته یې بله پوښتنه وکړه. زه خو هره ورځ دا وخت دلته ناسته یم، ته څرنګه نن دومره له وخته راپېښ شوې؟ او خدای خبر چې غنمرنګ څنګه پوهه شو چې دا دروغ وایي. بېګا دې له هم خوب نه دی ورغلی، ځکه چې د هغې سترغلو او سرو سترګو هم دا ویل. خو د پريګې د سوال جواب هم ضروري و. بېګا مې د بادو له وجې سترګه نه ده پټه کړې. ما ویل کیرړي بابا له به لاړ شم، ګوره که خدای پاک مې ښه کړي، د خدای نیازبین دی که نه. پريګې او هغه سترګې زر ورپولې. پريګې په سترګو کې مسکۍ شوه لکه چې هغه هم پوهه شوې وي چې غنمرنګ دروغ وایي. پريګې مسکۍ شوه، پريګې وخندل، غنمرنګ مسکۍ شو، غنمرنګ وخندل. او شاید چې د غنمرنګ په ژوند کې دا لومبی ځل و چې هغه خپل احساس کمترۍ هېر کړی دی او په جوړ زړه یې خندلي و. بله ورځ هم دواړه مسکي و، بله ورځ هم دواړو خاندل او بله ورځ هم دواړو خاندل او داسې ډېرې ورځې دواړو خاندل. اوس غنمرنګ کې په ظاهره احساس کمتري نه ښکارېده، خو چې ماښام به هغه وده کېدو نو د یو زړه به ورته وویل غنمیه پريګې در پورې ټوکې کوي او د هغه وروځه به خړه شوه. نه دا نشي کېدی. خو هغه سره دلیل نه و. ولې نشي کېدی؟ تا چېرې عینکې کتلي دي؟ ته ځان او پريګې سموې او د هغه زړه به درز پرېوته.
سبا له به ترې سمه پوښتنه وکړم او هغه به ځان له د خوب راوستلو کوشش شروع کړو. سبا به شو، ماښام به شو، سبا به شو او بیا به ماښام شو، خو غنمرنګ به پر یې نه پوښتنه ونه کړې شوه. او یو ورځ چې غنمرنګ د کیرړي بابا د قبر په خوا د پریږې په سر ورو ورو لاس وهلو نو زړه یې ټینګ نه کړو. پریږې هغه د قبر نه یو ورکوټي کنکر راواخیستو، لارې ته یې لړه کړو. څه دي غنمیه، ولې ها؟ هغې ورته سترګې پورته کړې. ته دلته هر ورځ ولې راځې؟ او پریږې لکه چې د دې سوال نه مخکې خبر وه، ته ولې راځې؟ او غنمرنګ داسې محسوسه کړه چې ګوندې چا ورته 20 منه پڼ په سر کړي وي او د هغه سا ترې لاندې ځي راځي. زه خو هسې راځم، زه هم هسې راځم. او پریږې د لکه چې څه ور یاد شوي وي، غنمیه دلته بیا نه راځو. ښه کلي نه دومره لرې که چا ولیدو نو خلک به څه وایي؟ نو بیا به څنګه وینو؟ او د هغه خیال د پریږې په سینه د لوپټې شلېدلي ځای ته لاړو. پریږې دا ولې شلېدلې ده؟ او د پریږې رنګ وتښتېدو. بله لوپټه ولې نه اخلي؟ څوک رالره واخلي؟ پریږې په شونډو ژبه ووهله. ګوره د قاضي ماما هټۍ خو رانه شوې ده که نه؟ پریږې خبره په بله واړوله. ماسخوتن به بیا هلته وینو ښه؟ او دواړه پاڅېدل. او نن چې غنمرنګ د داود نه 10 روپۍ وغوښتي او هغه داسې انکار وکړو نو د هغه په ذهن هغه زوړ مرض بیا راغی. رښتیا نو زما چا سره د مینې کولو څه حق دی؟ مینه خو بس د داود او داسې د نورو شتمنو ټیکه ده که نه؟ او د هغه د کټې ګوتې له نوکه یوه لمبه را روانه شوه او شغ یې شو چې د هغه د سر له ویښتو بوټه ووته. ناڅاپه هغه ته رایاد شو چې هغه دیوال سره ډډه وهلې ده او چې اوس ماسخوتن دی. هغه د قاضي ماما د هټۍ په لور روان شو. په ټوله لار هغه ځان سره دا فکر کولو چې ما کې او داود کې څه غټ فرق دی. هغه ما ته ولې داسې په سپک نظر ګوري؟ یو چې هغه د هټۍ وران کنډر ته نږدې شو نو سپوږمۍ د هټۍ له برج نه سر وهلو. هغه د کنډر تر دروازې نږدې شو خو لکه چې بوږنېدلي وي. هغه وروسته شو، ټول بدن یې رپېدو، خدای خبر چې له ویرې نه او که له غوسې نه. هر رګ یې نیغ نیغ ودرېدو، د جسم ټولې پلې یې نیغې شولې. شابه زر کوه څوک به راشي. په دیکو دیکو دا آواز د غنمرنګ تر غوږ راورسېدو او هغه وپېژندو چې دا د پریږې آواز دی. د هغه یخني وشوه، د غوږونو پوسکې یې سرې شوې او ټول بدن یې داسې سکنجه شو لکه د رباب تار. د کیړې پښې کټه ګوته یې رپېده، زنګون یې هم ښکته پورته کېدو، سینه یې اوچته اوچته کېده، ساه یې بېواره بېواره وه. او د کنډر د دیوال په سیوري سیوري یو تور غوندې ټکي را روانو. ټکي ورو ورو نږدې کېدو او چې د دیوال له سیوري نه راوړاندې شو او سپوږمۍ ته مخامخ شو نو ناڅاپه د غنمرنګ له خولې نه ووتل، داود لالا. او هغه وروسته شو، د دیوال سیوري ته داود ونه لیدې شو. خو غنمرنګ لکه چې د بجلۍ بربنډ تار سره لاس لګولی وي. هغه یکدم کېناستو، د رباب تار وشلېدو، د هغه له وجود نه لکه چې ساه وتې وي. هغه لرګی شه، بلکل وچ لرګی.